د کوروالي هغه موقعیت چې ښځینه ورسره تر ټولو ډېره مینه لري. په ګډ ژوند کې د خپل ملګري د خوشحاله کولو لپاره څو په زړه پورې لارې چارې درته وړاندې کوو. په طبیعي ډول ښځینه په کوروالي کې تر نارینه‌و یو څه متفاوته رویه لري. ډېری نارینه‌و هڅه دخول وي او غواړي ژر تر ژره ډېر دخول وکړي تر څو انزال ته ورسیږي، خو د ښځینه‌و طبیعت بیا بل ډول دی. نجونې غواړي ډېر څه حس کړي او ډېره څه تجربه وکړي، هر څه په ډېره آرامۍ په مخته ولاړه شي او په پای کې دواړه سره خوشحاله وي. په یو ځای والي کې ښځینه غواړي مینه حس کړي. دوی د جنسي اړیکې هغه ډول خوښوي چې خپل خاوند ته ډېرې نږدې وي. دا شکل هغه شکل دی چې ښځینه لاندې شا په تخته پرته وي او خاوند یې ورباندې د پاسه پروت وي. البته خاوند باید مکمل د خپلې مېرمنې سره ټول بدن لګولی وي او خوله په خوله وي. ډېرې څېړنې موندلي چې ښځینه تر ټولو چټکۍ په دې ډول موقعیت کې انزال ته رسیږي او همدارنګه په دې ډول د جنسي اړیکې ډېر زیات خوند اخلي او همدا شدید خوند دوی چټک انزال ته